اشرف غني وایي طالبان په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي. اشرف غني ولې دغه خبره کړې؟ ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي له بده مرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی، دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسنۍ حاکمې ډلې د دغه شان ناوړه پریکړه او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغه افرادو عناصرو او بنسټونو ته ګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې دا خلک بدل شوي او د نوو شرایطو په اړه یې درک زیات شوی دی. اوس یو وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې د تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریکې کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغه پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او دوی د دې جزئیات ولې ولس څخه پټ ساتلی دي. حاکمه ډله په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي؟ آیا دوی غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب د حقانیه مدرسې په نصاب بدل کړي؟ ما په کراتو ویلي او بیا وایم که یوه نجلۍ باسواده شي 15 راتلونکي نسلونه بدلوي او که یوه نجلۍ بېسواده پاتې شي راتلونکي کې د 15 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. زه د هغه بهرنیو او کورنیو کړیو دا ادعا هم په کلکه ردوم چې دغسې خاینانه فیصلو ته کلتوري پوښښ ورکوي. د میرویس نیکه او احمدشاه بابا میندې باسواده او په تمنې رهبرانې وې. اوسنی ځوان نسل ښځې او نارینه کولی شي روان استبداد راتلونکو 100 کلونو لپاره د ښځو صفوفو په پیاوړتیا اتحاد او اتفاق له منځه یوسي. په اوسنیو حالاتو کې یوازینی څه چې ټول افغانان پرې په متوافق ډول اجماع لري هغه د ښځو د تعلیم او کار د حق موضوع ده. زه په دې باور یم چې د دې ملي ولسي اجماع په مقابل کې طالبان نشي درلودی. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.